أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بیا دغه نصاراو چې د نجران یو وخت راغلی و نبي علیه السلام ته ویلې ته دې موږ د عیسی علیه السلام بې عزتي کوې ځکه موږ تا نه منو. څنګه بې عزتي کوم؟ ته وایې چې دی د خدای بنده ده. دا خو بې عزتي ده، یعنې دی د خدای زوی دی ته یې بنده بولې. الله آیات نازل کړ. حضرت عیسی علیه السلام په دغه نه شرمېږي، ځان ته پیغور نه بولي چې دی د الله بنده ده. دا د فخر شی ده، د عبدیت د فخر شی ده. د یو چا په باب کې چې ته یو چا ته وایې چې مولوي صاحب، دا د عزت لفظ ورته یې که پسخان په وایې، هغه مولوي به په دغه لفظ بیا خوشحاله کېږي که به خفه کېږي. خو بې عزتي خو دلته ده چې هغه د پښتنو په اصطلاح شین امي ده. ته ورته چې شیخ صاحب، مولانا صاحب، دا هغه سړی په دغه لفظ باندې خفه کېږي که خوشحاله کېږي؟ هغه پوهېږي چې په ما پسخند وایې. زه امي یم، ما لمونځ هم نه ده. ته راته وایې چې شیخ الحدیث صاحب، شیخ القرآن، مولانا صاحب، دا ګورې ښه لفظ ده خو بې ځایه ده، هغه سړی په خفه کېږي. د چا د شان سره مناسب لفظ هغه د هغه دپاره د فخر ذریعه ګرځي. دا خو ناپوهي ده. یو وخت کې زه د یو مدرسې ناظم مقرر شوم، بیا یو مولوي نو ښایده غریب خیال ودس ګوري چې دا نظامیت ډېره غټ شی ده. ما ته وایي چې ته په ناظم صاحب ټکې خوشحاله کېږې که په مولوي صاحب؟ ما ورته وخندل، ما دا نظامیت عارضي لفظ ده، مولویتوب دائمي لفظ ده. دا خو د یو څو ورځو خبر ده، نن به ناظم یم سبا به نه یم، خو مولویتوب نه ورکېږي تر مرګه. چې یو وارې دغه نوم راباندې کېښودی شو، تا خیال دا ده چې دی به نو اوس په دغه ډېر خوشحاله کېږي چې تر څه مولوي صاحب ورته ویلې اوس ناظم صاحب ورته ویې. مانې دا خو عارضي وصف ده، چې هغه کوم وصف په چا کې دائمي وي نو په هغه به سړی خوشحاله وي. د بنده سره د بندیت وصف دا مناسب وصف ده. عبدیت، بندگی، دا ډېره غټ صفت ده په بنده کې. نو عیسی علیه السلام ده که نبي علیه السلام ده که آدم علیه السلام ده که موسی علیه السلام ده که هر پیغمبر ده، دا په عبدیت باندې فخر کوي او که په خفه کېږي. دا خو د فخر شی ده. دا خو زه بې عزتي د دی نه کوم. الله وی عیسی علیه السلام په دغه باندې نه شرمېږي چې ولې عبدالله بولې. دغه ځای د شرم ده چې ابن الله یې بولې. په ورځ د قیامت اوږد حدیث د شفاعت مبارک چې راځي، هر نبي ته چې خلک ورځي هغه به عذر ویایي، زه د دغه مقام لایق نه یم، ولې د ما نه یوه اجتهادي خطا، یوه سهوه شوې. آدم علیه السلام چې هغه دانه خوړلې هغه به ذکر کېږي. نوح علیه السلام چې ښېرا کړې د خپل قوم ته چې لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت ابراهیم علیه السلام چې هغه درې توریې صورت د درواغو ده چې هغه خپلې ښځې ته خور نسبت ویلې، هغه د بت د ماتولو په اشاره کې چې بل فعله کبیرهم داسې څه الفاظ، هغه صورت په هغه هم شرمېږي چې هغه صورتاً درواغ ویل شوي دي. هر یو حضرت عیسی علیه السلام وایي دا عذر ونه ویایي، ایدونه دا شی نه دي شوي. خو په دغه شرمېږي چې ما ته په خلکو په دنیا کې خدای ویلی ده، زه په دغه شرمېږم د خدای په حضور ته څنګه ورمخته شم، د خدای زوی راته ویلی ده. دغه ځای د شرم ده. د عبدیت صفت د شرم نه ده. لن یستنکف المسیح، عار پیغور نه بڼي د ځان دپاره، تکبر نه کوي عیسی علیه السلام ان د دې خبرې نه یکونه چې دی د شي عبدا لله، د الله بنده، بلکې دا د فخر شی بولي. ولا الملائکة المقربون، او نه هغه ملایکې مقربې چې د عرش عظیم ملایکې دي کروبیان، هغه هم د خپل عبدیت پیغور د ځان دپاره نه بولي، شرم یې نه بولي. اوس دلته یو سوال واردېږي، د بلاغت په اصطلاح ترقي د ادنا نه اعلا ته وي. د خلک په عرف کې چې خبره کوي، جلسې ته پلانکی راغلی او پلانکی، ټول خلک حتی پلانکی هغه لوی اخر کې ذکر کوي، حتی چې پلانکی هم راغلی و. دلته نه نو خو بیا داسې معلوم شو چې ملایکې تر انبیاو نه غټې دي رتبه کې. ولې عیسی علیه السلام په عبدیت شرم نه کوي. عیسی علیه السلام خو څه کوي؟ دا خو پیغمبر ده، هغه تر دغه نه لویه چې ملایکې دي.
ظاهر معنا دا ده که نه ده او هلته د موږ دعوت سره وه چې خواص د انسانانو بهتر تر خواص د ملایکو دي که نه دي نو جواب په دوه طریقو ده یو طریقه دا ده چې دلته طریقې د ادنا نه اعلا ته نه ده د خلکو په خیال د غټې رتبې چښتن هغه ملائکې دي چې د عرش عظیم حاملین دي تاسو ته خو ګورئ هغه ډېرې غټې په خیال کې درځي تر عیسی علیه السلام هم هغه چې تاسو ته تر عیسی علیه السلام هم په خیال کې ډېرې غټې درځي هغه هم د خدای پاک د عبدیت نه انکار نه کوي د کثرت په لحاظ د ډېروالي په لحاظ ملائکې کې دومره ډېروالی ده چې یو الله علم په لري هغه ډېرې ملائکې چې تر حد وتلي دي هغه هم انکار نه کوي د خدای پاک د بندګي نه او یا دا طریقې د ادنا نه اعلی ته ده خو دا د یو فضیلت جزي په حیثیت د فضیلت کلي نه انسان د پیدایښت نه تر مرګه پورې خوراک ته محتاج ده چکاک ته محتاج ده پوښاک ته محتاج ده اولاد ته محتاج ده او ملائکه نه خوراک کوي نه چکاک کوي نه اولاد زیږي نه جماع کوي اوس موږ تاسو د خیال وکړو هغه څوک الله ته ډېر محتاج ده چې په ټوله زندګي هر خوراک چکاک هر څه کې الله ته ضرورت لري که هغه چې نه خوراک کوي نه چکاک کوي نه پوښاک کوي نه جماع کوي عیسی علیه السلام خو بنده ده انبیا ټول بندگان دي د خدای دا به څنګه لوی کوي د الله د بندګي نه چې په هر سکند کې الله ته خوراک ته محتاج ده په هر سکند کې الله ته چکاک ته محتاج ده اولاد ته محتاج ده چې هغه نه دي دغومره محتاج چې هغه ملائکې دي هغه لوی نه کوي دا یو فضیلت جزئی شو چې ملائکې په دغه حیثیت تر انسانانو نه فوق دي چې هغه خوراک نه کوي چکاک نه کوي جماع نه کوي موږ دا ټول د احتیاج شیان دي دغه احتیاج پوره کول د موږ څوک کوي الله تعالی کوي نو موږ په خیال چې هغه څوک ډیر محتاج ده هغه به تکبر کوي چې هغه احتیاج نه لري چې محتاج نه خو هغه به کوي خو هغه هم نه کوي نو طریقې د ادنا نه اعلی ته وایي په دغه فضیلت جزئی په حیثیت باندې شوه ملائکه مقرب چې خوراک چکاک پوښاک ته حاجت نه لري هغه د الله د بندګي نه انکار نه پیغور نه بلکې بندګي د الله ځان لپاره فخر بولي نو عیسی علیه السلام به ولې تکبر کوي او بل چې څوک تکبر کوي د الله د بندګي نه دیغه به حشر چی وي ومن یستنکب عن عبادته څوک هم چې غیرت کوي شرم کوي د الله د بندګي نه په دغه شرمېږي چې زه الله ته سجده وکړم عبادت وکړم ویستکبر لوی کوي فسیحشرهم الیه جمیعا زر د الله به راجمع کړي خپل ځان ته ټول و چې ټول ځان ته راجمع کړي بیا به الله څه ورسره کړي څه معامله به کړي نو فاما الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي فیوفیهم اجورهم الله به دوی ته پوره اجر ورکړي ويزيدهم من فضله د دې پوره اجر خو به ورکړي خو ورزیات هم کړي د خپل فضل نه د اعمالو پوره بدله به هم ورکړي او زائد طریقه چې خپل رضا ده خپل دیدار ده دا به هم ورکړي اما هغه چا چې تکبر کړی د خدای عبادت او بندګي ځان ته پیغور باله یو سره به الله څه وکړي واما الذين استنكفوا هغه خلکو چې عار پیغور باله د ځان لپاره واستكبروا لوی کوله د الله د عبادت نه فيعذبهم عذابا اليما الله بعذاب ورکړي د عذاب دردناک ولا يجدون لهم من دون الله دی بنګي د خپل ځان لپاره پیدا غیر د الله نه ولي دوست ولا نصير نه کوم کوونکی یا ایها الناس ای خلقو قد جاءكم برهان من ربكم پتا ته سره راغلی د تاسو لپاره یو دلیل لجانب د رب د تاسو نه د الله په وحدانیت د دین په حقانیت یو دلیل درته راغلی چې خپل پیغمبر علیه السلام وانزلنا الیکم نورا او موږ نازل کړی د تاسو ته نور مبین ښکارا کوونکی چې قرآن عظیم شان ده رسول الله برهان ده قرآن نور ده
د هدایت دواړه شی موجود شو، هم دلیل موجود شو، هم رڼا موجوده شوه. قرآن عظیم شان ته الله نور ویلی، او بل ځای کې بیا راځي پیغمبر علیه السلام ته الله نور ویلی، الله تعالی ته نور ویلی شوی دی، الله نور السماوات والارض. رسول الله په اصل کې بشر د انسان ده، خو الله نور ورته ویلی. قرآن عظیم شان کتاب ده، الله نور ورته ویلی، رڼا یې ورته ویلی ده. په څه معنا؟ وایي لکه نور باندې په رڼا باندې چې لیار پیدا کېږي، پر نبی باندې لیار پیدا کېږي، په قرآن باندې لیار پیدا کېږي. نو په دغه حیثیت نور ورته ویلی شوي دي. فاما الذین آمنوا، په تحقیق سره هغه کسان چې ایمان یې راوړی بالله په خدای پاک باندې، واعتصموا به او منګولې لګولې دي د الله په دین باندې، فسيدخلهم زر د الله به داخل کې په رحمت، په رحمت کې منه د خپله طرف نه، جنت د الله په رحمت ور داخلېږي، په خپل عمل سره نشي داخلېدی. وفضل او الله به داخل کې په خپل فضل او مهرباني کې، ويهديهم الیه هدایت به وکړي د الله په طرف باندې صراط مستقیمه د هغه لارې برابرې خپل لوري ته. څوک چې د الله طرف ته کوشش شروع کړي، الله لارې ورته خلاصوي. دا عذرونه هسې بې ځایه دي چې زه اوس غټ یم سبق مې نه زده کېږي، په ما وخت تېر شوی ده، اوس به زه څه بزرګ شم. نه نه، دا خبره غلطه ده. وایي چې په اخلاص څوک د الله دین وغواړي، علم معرفت د الله دوستي وغواړي، خدای پاک هم علم ورکوي، هم خپله دوستي ورکوي. خو چې څوک یې خپله نه غواړي، ایمان علم هغه غټ نعمتونه دي چې الله یې نه اهلو ته نه ورکوي، چې خپله یې نه غواړي او الله یې نه ورکوي یې ورته. خو چې څوک یې غواړي زارۍ شروع کړي، په سپینه ږیره باندې ما سره یو طالب مسلماني او حسامي کې و، تکه سپینه ږیره یې وه، وایي ما په پولیسي کې مو وخت تېر کړی، دغه نه بعد بس خدای پاک زړه ته دا د علم شوق راواچوه. پولیس و، ما ډېر وخت مې په پولیسي کې وخت تېراوه، پیر سبق صاحب مرید و، بیا مولیم شو، او د دوه طریقو په زه چې په خبرې مو خو علم نه لرم، د دوه طریقو وظایف یې خلاص کړه. سړی الله ته چې لیار واخلي، الله بیا هدایت خپل ځان طرف ته ورته کړي د سمې لیارې. یستفتونک د میراث آیات مخکې ذکر شوی و، بیا دلته یو آیات ذکر کېږي، دا چې پلار نه لري، مور نه لري، او خپل اولاد نه لري، خو دغه ته کلاله ویل کېده. دغه کلاله په متعلق کې بیا پوښتنه شروع کړي، الله وایي یستفتونک، دوی فتوا غواړي د تا نه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلالې په باب کې. قل الله یفتیکم فی الکلاله، تو ورته الله تعالی تاسو ته فتوا درکوي په میراث د کلالې کې. ان امرأ کچیر یو سړی هلکه مړ شي، لیس له ولد، اولاد ونه لري، او بل جانب خو وایي د کلاله د تعریف نه معلوم ده چې پلار هم نه لري. وله اخت، او د ده دپاره یوه خور وي، فلها د دغه خورې نصف ما ترکه، نیمی د هغه میراث ته چې ده پرېښي وي. وهو یرثها، او دغه ورور که بیا دغه خور یې مړه شوه، دی بیا د هغې نه ټول میراث وړي، ځکه ښځه نیمی میراث د سړي وړي، چې د سړي نیمی دنیا خور وړي، نو د خور به ټولو دنیا ورور وړي، چې نور قریبان ونه لري، دی دوی سره. ان لم یکن لها ولد، که د دې خپل اولاد نه و، فإن كانت اثنتین، که یو سړی مري خو دوه خویندې لري یا زیاتې تر دوه لري، فلهما ثلثان، د دغه دوه خویندو یا د دغه ډېرو خویندو دوه برخې د دنیا د مما ترکه، د هغه دنیا نه چې دغه ورور پرېښي وي چې خپل اولاد نه لري. وإن كانوا إخوة، او که دغه وارثان ورونه و، رجالا و نساء، نران او ښځې، یعنې خویندې ورونه یې دواړه درلود، فللذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه ورور دپاره په مثل د برخې د دوه خویندو ده. یبین الله لکم، الله تاسو ته احکام د میراث بیانوي، د څه دپاره؟ ان تضلوا، چې ګمراه نه شئ. والله بكل شیء علیم، الله تعالی په هر څه شي باندې عالم ده.